چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې بیان کړي دي. نو راشئ خویندو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویناوې واورئ، او که په تاسو کې دا صفتونه نه وي د دې نه وروسته یې پیدا کړئ چې الله رب العزت تاسو جنتي کړي او جنت ته داخلې شئ. همدارنګه ابن حبان په خپل صحیح کې او صاحب د ترغیب و ترهیب په خپل کتاب کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره بل حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. محمد رسول الله فرمای ښځه چې کله 5 وخته مونځ کوي، د خپل عزت او ناموس حفاظت او ساتنه کوي او د خاوند اطاعت کوي، نو هغه چې د جنت په کومه دروازه غواړي هغه د جنت ته داخله شي. خورې کله چې ته د 5 وخته منځونو پابندي کوې، منځونه په وخت سره ادا کوې، د خپل ناموس او د خپل د عزت ساتنه کوي، د خپل خاوند اطاعت کوي، نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت له طرفه تا ته وویل شي چې ای مسلمانې د کومې دروازې نه چې ته غواړې د هغې دروازې نه جنت ته داخله شه. ښځو دپاره څومره د فضیلت او مرتبې خبره ده. جنت ته د داخلېدلو څومره آسانه نسخه ده چې محمد رسول الله درښودلې ده. عام طور باندې زموږ خویندې په منځونو کې کوتاهي کوي، اکثره خو داسې دي چې د سره مونځ نه کوي، او ځینې بیا داسې دي چې کلی کوي او کلی نه کوي، او ځینې خو بیا داسې دي چې منځونه خو کوي په وخت نه کوي. د سهار مونځ په هغه وخت کې کوي چې لمر راختلی وي، د ماسپښین مونځ په هغه وخت کې کوي چې د مازدیګر وخت داخل وي، د مازدیګر مونځ په هغه وخت کې کوي چې د ماښام د لمانځه وخت داخل وي. نو خویندو تاسو د مانځه پابندي وکړئ، منځونه په خپل وخت کې ادا کړئ، د خپلو خاوندانو خدمت وکړئ. الله رب العزت به تاسو په مزې سره جنت ته داخلي کړي. الله به مو نیکې ښځې وګرځوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ښځو سره په ډیر کم او آسان عمل باندې د جنت وعده کړې شوې ده. د نارینهو په مقابل کې د دوی نه د ډیر آسان او کم عمل مطالبه ده. د ښځو تلل جنت ته آسانه دي. د ګناهونو نه ځان ساتئ، منځونه مه پرېږدئ، د خپلو خاوندانو خدمت او د هغوی اطاعت کوئ، خپل خاوندان خوشحاله ساتئ. بس الله رب العزت به تاسو ته د جنت ټکټ درکړي او په کومه دروازه چې تاسو غواړئ د هغې دروازې نه به تاسو جنت ته داخلیږئ. اما که یوه خور د مانځه پابنده نه وي، که یوه خور د خپل د عزت ساتنه نه کوي، که یوه خور د خپل خاوند اطاعت او فرمانبرداري نه کوي، څه مو خیال دی چې دا به جنت ته داخله شي؟ کله هم نه. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې سخته مسئوله وي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي. الله دې زموږ خویندو او میندو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. همدارنګه د مشکات او د بیهقي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ای النساء خیر؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه یا رسول الله کومه ښځه ډیره غوره او بهتره ده؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ښځه چې خاوند هغې ته وګوري نو خاوند خوشحاله کړي،
چې کله ورته څه کار ووایي نو هغه ښځه د خپل خاوند اطاعت وکړي او د خپل عزت حفاظت وکړي او د خپل د خاوند د رضا خلاف او د خوښې خلاف مال مصرف نه کړي، دا ښځه غوره او بهتره ده. مطلب دا دی درنو اوریدونکو چې داسې خوش مزاجه او خوش اخلاقه ښځه وي چې خاوند یې کله کور ته راشي ښځې سره خبرې اترې وکړي نو خپل خاوند سره نرمي او محبت وکړي او په مسکا ورسره خبرې وکړي. که چیرې هغه پریشانه او غمجن هم راشي نو هغه په ښه سلوک او په ښه اخلاقو خوشحاله کړي، داسې نه چې خوله یې بنده کړې وي او ناسته وي. که خاوند ترېنه پوښتنه وکړي نو د شکایتونو انبار جوړ